مینه لویه مرتبه ده دا زما د ژوند کیسه ده د یو چا راسره لوز و زما ځواني در صدقه ده. زه هم ښه باندې ډاډه وما ویل چې پښتنه ده. بس کېدل ملاقاتونه ښه د مینې مجلسونه سره کړل مو ښه په غټ کړه پر یو بل باندې نازونه د خوند ژوند و تېرېدلو سره یو مو ول کورونه. ما ویل زما زندګي ستا ده که ژړا ده که خندا ده ستا په مینو زما باور دی له دنیا نه بې پروا ده. دا مې خوا خاطر کې نه و چې آخر هم بې وفا ده. بدي شی وې تېرېدلې ورځې شپې وې تېرېدلې د غمونو خوشحالیو څو شېبې وې تېرېدلې ستا د زیاتې کمې مینې اندازې وې تېرېدلې. غریبي را باندې راله غریبي را باندې راله سره نیستي را باندې راله د هغې مینې خپلوانو پردیسي را باندې راله د پردي ښار د پردي ملک پردیسي را باندې راله. دا کیسه زه له اوږده سوه د غمونو سلسله سو ترمیان ډېر کلونه تېر شو. ژوند یو لویه افسانه سوه چې مې څه ځواني درلوده په پردي ښار کې زړه سوه. له کلونو پس ذلیله اراده وه هغه زیله خپل هر څه مې سره ټول کړل څه په منډه په تعزیله ما د کلي پر خوا مخ کړ د هغې د دید په هیله. ما ځوانان سره راټول کړل ډېر کسان سره راټول کړل د خپل کلي معززه مشران سره راټول کړل و خپل زړه تې رانږدې مې خپل یاران سره راټول کړل. ما ویل زه په ضلالت یم مبتلا په محبت یم زما د مرګ او د ژوند سوال دی زه اخته په مصیبت یم ما په ټولو ور جرګه کړئ زه په غونډه ملامت یم. ما سیدا خبرې وکړې ما بلها خبرې وکړې ما له خپله ځانه زیاتې د اشنا خبرې وکړې ټول په خپلو کې حیران شول. ماسې ستا خبرې وکړې بیا ځوانانو راته وویل ها کسانو راته وویل معززو معتبرو مشرانو راته وویل زه یې غېږه کې ورتم کړم خپل دوستانو راته وویل ستا کیسې کلي کې نسته اوس مزې کلي کې نسته ها خنداوي هغه مینې پښتنې کلي کې نسته چرته لرې پسې لاړ سه هغه دې کلي کې نسته. زما د ژوند کیسه خفه وه رڼا ورځ مې توره شپه وه ما یې سر ته چیغې وکړې باندې جوړه هدیره وه زما یې هېڅ جواب رانه کړ لیونۍ مینه مې مړه وه چې و دې خاورې ته ناست یې دې سپېرې خاورې ته ناست یې د خپل ځان په صد کې نه یې کړې ګیلې خاورې ته ناست یې ای رحمته ته پاګل یې دې درې خاورې ته ناست یې د نه کږي په سوال په در کې زه اړم د بادار راځه یوړې تور مرګي نن د بیا ځای ایسي خالي پخوانی ګرانۍ د څه کوي ځان د ښارې د راغه کوي توکل ما پر الله که نیم ژوند نه دی بېتا که نیم ژوند نه دی بېتا